السلام علیکم ملګرو، زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز اوفیشل. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ د یوټیوب پالیسي نه بلکې د فیسبوک څخه پالیسي د ملګرو د فیسبوک پالیسي په حوالې سره به خبرې کوو. ملګرو چې فیسبوک څه پالیسي ده، فیسبوک باندې ملګرو تاسو په کومو ویډیوز باندې ملګرو تاسو ریپورټ کولی شئ او په کومو باندې نشئ کولی. ملګرو پهله به تاسو فرض که فیسبوک باندې ملګرو تاسو ته مختلف قسم کې ویډیوز او فوټیج راځي، ملګرو پوسټونه راځي. ملګرو هغې کې تاسو ته دا قسمه ویډیو راله کومه چې تاسو ته پته لګي چې یاره دا کمیونټي ګایډلاین خلاف ده ملګرو، نو تاسو به په هغې باندې سټرایک څنګه ورکوئ ملګرو، هغه طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. ملګرو تاسو پهله 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. 3 ډاټ باندې کلیک کېدو نه بعد ملګرو دا خو ملګرو ایډز دی، نو ریپورټ ایډ باندې به کلیک وکړئ. ملګرو دې نه بعد فرض که ملګرو دا یو ویډیو ده، دې کې ملګرو تاسو وینئ ریپورټ پوسټ. ملګرو په دې باندې چې څنګه تاسو داسې کلیک وکړئ نو ملګرو بیا دې کې راځي چې دا په کوم کې ده. مثال په طور باندې زه تاسو ته ورېږه بله طریقه ښیم. تشدد کې راځي ملګرو، هراسه کرنا یعنی هراسه کول شو ملګرو، خودکشي شوه، غلط انفارمیشن شو ملګرو فرض که په ویډیو کې، یا فضولي یا داسې څیز چې هغه قانوني بند وي او هغه سیل کېږي ملګرو، یا داسې تقریر چې هغه خلکو کې نفرت پیدا کوي، یا دهشتګردي ملګرو، یا مجموعي موادي، یا دې نه علاوه نور داسې غلط څه وي ملګرو، نو دا د یوټیوب د پالیسۍ ملګرو خلاف دي او په دې باندې ملګرو تاسو کمپلینټ کولی شئ. ملګرو کمپلینټ کولو بس دا طریقه ده چې کلیک دیوال ویډیو به کلیک کوئ، کلیک کې به ملګرو ریپورټ کلیک کې، ریپورټ کلیک کېدو نه بعد به ملګرو چې کوم کې راځي ملګرو هغه به تاسو کلیک کې، هغه به ملګرو فیسبوک ټیم ته ورسي او فیسبوک ټیم به ملګرو په دې باندې بیا ایکشن اخلي. ټیک ده ملګرو، فیسبوک سمپل پالیسي ده چې کومه ویډیو یا کوم پوسټ کمیونټي ګایډلاین خلاف وي، کمیونټي ګایډلاین کې ملګرو هغه 5 دي بس چې هغې کې په کوم کې راځي ملګرو هغه به په هغې کې به هغې ته ټیک وکړئ او ملګرو بس ریپورټ به جمع کړئ ملګرو، هغه ویډیو یا پوسټ ملګرو هغه به بلاک شي. ملګرو مونږ مزید نورې هم وړې ویډیوز به هم جوړو او غټې ویډیوز به هم جوړو ملګرو، ویډیو کې به لایو هم راځو، ټایم ټو ټایم به ملګرو ښکلې ویډیوز جوړو ملګرو، تاسو به هم موږ ته وایئ چې بهي په دې څیز باندې ویډیو جوړه کړه ملګرو، موږ به په هغې باندې هم ویډیو جوړو ملګرو. په دې ویډیو کې ملاقات کېږي. د الله په امان.